مهمو جملو ته په خیر راغلی. come to whom come to whom کور ته راشه. come to whom کور ته راشه. listen him listen him دته غوږ ونیسه. listen him دته غوږ ونیسه. we are sad we are sad مونږ غمجن یو. we are sad مونږ غمجن یو. او د لومړي ضمیر په بدلولو سره تاسو کولی شئ چې په دې باندې نوره جملې هم جوړې کړئ. لکه you are sad ته غمجن یې. they are sad دوی غمجن دي. او همدا ډول نور کوم ضمیرونه چې تاسو ورته بدلوئ نو جمله به ورباندې بدلیږي. I didn't hear I didn't hear I didn't hear ما نه دی اورېدلی. I didn't hear. I'm sorry I'm sorry زه بخښنه غواړم. I'm sorry. They will come they will come دوی به راشي. they will come دوی به راشي. how are you how are you ته څنګه یې. how are you ته څنګه یې. او دغه جمله چې ده یوازې په سپیکینګ کې او یا په محاوره کې عادتي شوې ده یا عامه شوې ده چې په how are you تاسو کولی شئ چې په دې باندې نوره جملې جوړې کړئ لکه how are them how are them دوی څنګه دي. how is he هغه څنګه دی. how is she دو څنګه ده. یوازې ضمیر ورته بدلوئ او نور همدغه جمله راخلئ. how old are you how old are you تاسو کلن یې. how old are you تاسو کلن یې. wait for me wait for me ما ته انتظار وکړه. wait for me ما ته انتظار وکړه. give me your phone number give me your phone number د ټلیفون نمبر دې راکړه. give me your phone number. send me your picture send me your picture ما ته د عکس راولېږه یا ما ته د تصویر راولېږه. send me your picture. ګران دوستانو دغه وې د نن ورځې مهمې جملې. د نورو مهمو او ښایسته جملو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ او هم دا ویډیو د نورو دوستانو سره شیر کړئ ترڅو هغه هم دغه مهمې جملې ورڅخه زده کړي. بیا چې تاسو حضور ته راځم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله مو مل شه.